د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر یوه نوې ډله جوړیږي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي غواړم داسې یوه قطعه جوړه کړم چې له مرګ ویره ونه کړي او دشمن باندې مخامخ ورشي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مبشري د امنیتي د جوړښت د پیاوړتیا په هدف د کابل ښار لپاره د یوې نوې ځانګړې قطعې د جوړېدو پلان تر بحث لاندې نیول شوی دی. د باور امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې یاده قطعه په ځانګړو عملیاتو لپاره ځانګړې شي. موخه به د احتمالي ګواښونو مخنیوی او د امنیتي فشار زیاتول وي. سرچینې وایي دا نوې قطعه په چټکو عملیاتو، استخباراتي همغږۍ او د لوړو خطرو ماموریتونو لپاره وروزول شي. د معلوماتو له مخې په دې ځواک کې به کسان شامل وي چې د سختو امنیتي شرایطو تجربه لري او د خطرناک ماموریتونو لپاره چمتو ګڼل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د دې قطعې د جوړېدو اساس هدف دا دی چې د کابل ښار پر وړاندې د هر ډول احتمالي ګواښ پر وخت د دشمن د ویرولو او مخنیوي عملیات په چټک او منظم ډول ترسره شي. امنیتي سرچینې زیاتوي چې دا ځواک په ځانګړو سناریو ګانو پر بنسټ فعالیت کوي او د ښار د مهمو سیمو ساتنه به یې د لومړیتوبونو له ډلې وي. سیاسي او امنیتي شنونکي وایي د کابل لپاره د یوې ځانګړې قطعې جوړول ښیي چې د طالبانو مشرتابه غواړي د امنیتي کنټرول کچه نور هم لوړه کړي او د هر ډول ناڅاپي پیښو پر وړاندې د چټک غبرګون وړتیا ولري. د شنونکو په باور دا ډول ګامونه د امنیتي جوړښتونو د بیا تنظیم په چوکاټ کې راځي. تر دې دمه د یادې قطعې د جوړښت، شمیر او فعالیت د دقیقو جزئیاتو په اړه رسمي اعلامان نه ده خپاره شوي، خو د موجودو معلوماتو له مخې پر پلان عملي کار روان دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.